بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد. د اعداد د درس په سلسله کې موږ تاسو د اعداد ډولونو ته رسیدلی و چې اعداد کوم ډولونه دي یا په کوم میدانونو کې په کوم ډګرونو په کوم کارونو کې اعداد وشي. د اعداد ضروري ځکه ده چې د دې ډیر لوی تاثیر وي او د تاثیر په اړه الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الله فرمایي چې تاسو تیار کړئ د کفارو د مقابله لپاره هر ډول قوت. یوازې یو ډول قوت یې نه دی ویلي چې سړی د توپک قوت یا د تورې قوت وګڼي، بلکې علما وایي د تفسیر علما چې د قرآن آیتونه تفسیر کړي هغوی وایي چې د قوتن ټکی دا نکره ویل شوی او تاسو خو شکر د الحمدلله علما یاستئ، د لوړو درجو طالبان یاستئ، نکره او معرفه پیژنئ. من قوتن دلته د قوتن ټکی نکره ده، تنوین د تنکیر ور باندې ده او د نکره خصوصیت دا وی چې هغه عام وي، د خپل افرادو په هر یو باندې پوره تطبیق کیږي، یعنی په هر یو باندې راځي. قوتن هر ډول قوت. کله به د توپک د قوت ضرورت وي، د توپک قوت به برابر وي. کله به د دلیل د قوت ضرورت وي، د دلیل قوت به برابر وي. کله به د سورلۍ د قوت ضرورت وي، سورلۍ به برابر وي. کله به د تخنیک د قوت ضرورت وي، تخنیک به برابر وي. کله به د طبي قوت ضرورت وي، هلته به له خلکو وینې روانې، هلته به د زخمونو د تړلو څوک نه وي، هلته به مریضان پراته وي، هلته به د علاج څوک نه وي. ګوري چې ښه ډېر مجاهدین ولري، ښه ډېره وسله ولري او ښه په دښمن باندې غالب وي، خو ډېر مجاهدین به درته زخمیان شوي، وینې به ترې نه روانې وي، هډوکي به یې مات وي، زخمونه به یې خلاص وي. که د هغو د علاج او معالجې لپاره څوک ونه لري، ته بیا په خساره کې یو ډول بیا به ډېر خلک د خونریزۍ د وجې نه شهیدان کېږي. نو دلته به د قوت معنا بیا دا وي چې طبي قوت، ډاکټري قوت، داسې قوت چې ته په هغې باندې د مجاهد ژوند بچ کړي، ته په هغې باندې د مجاهد خونریزي ودروي. نو قوت عام دی، هر ډول قوت تیار کړئ. الله تعالی فرمایي چې تاسو د کفارو د مقابلې لپاره هر ډول قوت تیار کړئ. من قوت ومن رباط الخيل، او د اسونو تړل، تیارول، تمرینول، د اسونو ځغلول او په اسونو باندې سپریدل، دا تیار کړئ. د اسونو ټکی به د هغې زمانې لپاره مناسب و چې په هغه وخت کې ټانک نه و، موټر نه و، په هغه وخت کې موټر سایکل نه و. د اس نه مقصد په خپل هم د اس نه ده، بلکې د اس نه مقصد د سپرلۍ وسیله ده. په هغه وخت کې تر ټولو غوره د سپرلۍ وسیله هم د اس و. په اس باندې جنګ کېده، په اس باندې منډه کېده، په اس باندې دښمن پسې ورتګ کېده، په اس باندې بار وړل کېده، په اس باندې په دښمن باندې حمله کېدله. نن تر هغې ښه وسایل را پیدا شوي دي، نن تر اس ښه وسایل دي، نن ټانګونه دي، نن موټر دي، نن موټر سایکلونه دي، نن قسم نور وسایل دي چې موږ تاسو تاثیر په دې خپل جهادي ژوند کې اوس ګورو. تاسو ګوري د یو اسب او اسب سوار تاثیر به زیات وي او که د یو موټر بم تاثیر به زیات وي. دا همغه خیل ده، همغه د ځغاستې وسیله ده، همغه د سپرلۍ وسیله ده، خو نن مجاهدین په یو بل ډول باندې استعمالوي، په ډېر پرمختللي ډول باندې استعمالوي. په یوه حمله باندې په دغه یو موټر هم دی روان وي، هم ځان ورسوي، هم وسایل ورسوي، هم په یوه حمله باندې په سلګونو د دوی هم افراد تباه کړي، ورته هم کورونه او ځایونه او ځالې ورته ړنګې کړي، هم وسایل ورته منفجر کړي. که چېرته مجاهدینو دغه ډول وسایل ترلاسه کړي نه وای، نه یې درلودی او بیا یې د چلولو توان نه درلودلی، پر هغه ځای یې د ورلسولو مهارت نه درلودلی، نو د دښمن دا لوی قرارګاوې دا به څنګه ړنګېدلې، دا به څنګه نړېدلې، دښمن به څنګه دې ته مجبوره کېده
چې په کلو کې خو مې گزاره نه کیږي، ولسوالیو اطرافو په درو کې مې گزاره نه کیږي، په خپل قرارګاو کې مې هم گزاره نه کیږي. نو د خیل نه مقصد یوازې اسونه او خان او هم چارپایان نه دي، بلکې د هر زمانه خیل بیل وي، د هر زمانه خپل وسایل وي چې په هغه وسایل باندې باید مجاهدین مهارت حاصل کړي، هم هغه وسایل حاصل کړي او هم د هغه وسایلو استعمال حاصل کړي. ما ته یادېږي د روسانو په وخت کې چې کله مجاهدینو به کاروانونه ونیول یا به ځینې ځایونو کې د روسانو قوه ماته کړه یا به د دولت قوه ماته کړه، نو بیا به ژوندي موټر به ونیول شول، خو د موټرو د ځغلولو او د موټرو د چلولو به څوک نه و، ځکه په هغه وخت کې هر چا موټر نه درلودل چې موټر یې زده کړی وي. چېرته به په کلي کې یو دولتمند سړي موټر درلوده، نو هغه به موټر زده و، یا به په کلي کې یو څوک موټروان بللی کېده، هغه به موټر سره تعامل زده وش، موټر بوزي، موټر روان کی، موټر ته حرکت ورکړي، موټر جوړ کی، موټر ترمیم کی. د اوس غوندې نه و چې هر ځوان په موټر پیږي، هر ځوان په موټر سایکل پیږي، هر ځوان د ټانک په چلولو باندې پیږي، دغه څه نه و. نو بیا په مجاهدینو روغ موټر به وسوځول، په خپل به پیاده مزلونه کول، په خپل به وسایل په شا وړل، په خپل به له پاکستان وسایل را په شا کړل، تر بدخشان پورې به په 40 ورځو کې خپل وسایل په شا باندې وړل، تر بادغیس پورې، تر فاریاب پورې به په 50 ورځو کې 2 میاشتو کې وسایل په شا باندې وړل. په ډیرو ځایونو کې مجاهدینو به وسایل درلودل، الله به ورکړل ته، دوی به چلولای نشول، یا به الک ترمیم غوښته، ترمیمولای به نشول، پرزه به ور بدلولای نشوي ورته، کنه دا ډیر اسانه وشه. زینو موټرو پرزه راخلاص کی، زینو نور ته ورواچي. نو کله چې الله تعالی فرمایي چې تاسو د اسب سواری او د اسب تړل او د جنگ لپاره د اسونو آماده کول یا د آماده کولو قوت حاصل کړي، د دین مقصد یوازې دا نه ده چې اسونه، بلکې ځینې ځایونو کې به تنه اسونه مقصد وي او ځینې ځایونو کې به ټول هغه وسایل ورته مقصد وي چې په هغه باندې دښمن ته سړی ور رسیدل شي او جهادي کارونه ور باندې کول شي. نو د دې آیت په بنا باندې، د دې آیت پر رڼا کې په هر مجاهد باندې اوس لازم دي، په هر مجاهد باندې واجب دي چې هغه د دې زمانه د نقل وسایل سره بلدتیا ولري. موټر دی وچلولای شي، موټر سایکل دی وچلولای شي، ټانک دی وچلولای شي، یو څه دی په مستریتوب او تخنیک باندې پوه شي، یو څه دی په برق باندې پوه شي، یو څه دی د وسایلو په ترکیبولو او خلاصولو په دې باندې پوه شي، ځکه چې الله تعالی امر کړی چې تاسو د سپرلې د وسایلو قوت حاصل کړئ، په دې باندې تاسو دښمن ته رسیدګي کوئ او په دې باندې د دښمن له شر نه ځان خلاصوي. الله تعالی فرمای ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. په دې ټکی کې لکه تاسو سره تم کېږم، الله تعالی فرمای په اعداد باندې به تاسو ویروي د الله دښمنان، په اعداد باندې کله چې تاسو اعداد کوئ، کله چې تاسو تیاری کوئ او دښمنان د تاسو په تیاری باندې او د تاسو په اعداد باندې خبريږي، نو د هغوی زړونو ته ویره ورلويږي. تاسو ګورئ په دې معسكراتو کې چې تاسو د فرهنګي ورونه راځي او هغه د تاسو عکاسي کوي، د تاسو مختلفې صحنې فلم برداری کوي، تاسو په عسکري لباس کې، تاسو د رمایي او د تمرین په حالت کې، تاسو د منډو په حالت کې، تاسو د مختلفو بدني او عسکري تمریناتو په حالت کې هغه عکاسي کوي، ویډیو کوي او بیا دغه ویډیوګانو سره پیغام ملګری کوي، د دې سره آیت او حدیث ملګری کوي، د دې سره خبره ملګری کوي، د دې سره عقلي دلیل ملګری کوي، دغه نه بیا ویډیو جوړه کوي، دا ویډیو بیا په عربي باندې شي، دا بیا په انګریزي باندې شي، دا بیا چې اسلامي نړۍ ته خور شي د انټرنیټ لارې نه، څوک سومالي ژبې ته ترجمه کوي، څوک د مالی ژبې ته ترجمه کوي، څوک مثلا مالیزیایي اندونیزیایي ژبې ته ترجمه کوي، څوک هندي ژبې ته ترجمه کوي، مختلفو نورو ژبو ته ترجمه کوي، دا بیا خبر شي ادب انګریزي ژبه باندې اروپا ته ورسیږي، د انټرنیټ لارې امریکا ته ورسیږي. کله چې هغوی د مجاهدینو د قوت ویني، د دوی بدني قوت ویني، د دوی خیز او جست ویني، د دوی په غرونو باندې خطر ویني، د دوی سرشاره حوصله ویني، د دوی نخي وشتل ویني، نو بیا وایي چې د خلکو ترمنګ زورور دي، د خلکو ترمنګ د قوت خوندان دي، نو په دوی باندې د مجاهدینو د ویره ور باندې کینی، زړونو ته ویره ورولويږي، چې زړونو ته ویره ورولويږي نو دغه حوصله ماته شي، ځکه هغه د جنت په نیت باندې نه راځي، هغه په دې نیت راځي چې چیرته یو لوی خطرناک ځای ته کلاړ هم شي، چې ډیره تنخواه واخلي او ډیره تنخواه بیا بیرته لزان سره امریکا او اروپا ته ویسي او الته په باندې خپل ګرل فرند یا کوم انجلۍ سره چې د انډیوالي شروع کړي هغه بیا ور باندې خوشاله وساتي، ډېر پیسې چیرته د جنگ په میدان کې وګټي، تر څو بیا شراب په ونیو چې خوشګذرانی په باندې وکړي، انجونې په باندې ولوبي، یو څو ورځې په باندې
ساعت تیر کی بیا بل ورځ بل خواته لاړ شي هغه د الله د رضا په مقصد باندې نزي چې کله بیا هغه وګوري چې دښمن یې قوي دی دښمن یې نه خويشتلی شي نو بیا هغه وویریږي الله فرمایي ترهبون تاسو ویروي به په دغه اعداد باندې عدو الله دی الله دښمن یعنی که تاسو دزمونه کوي تاسو جنگونه کوي یوازې د تاسو قوت هوی وویني دغه زړه ته ویره ولوي چې زړه ته ویره ولوي نو جنگ میدان ته راغلی نه چې د مات احساس ځان سره غنلې چې زه به مات خورم په دې کې ځکه هغه ته د تا قوت ور معلوم دی هغه د تا د قوت ویډیو لیدلې ده هغه د تا د قوت عکسونه لیدلې دي هغه د تا د قوت حرکت لیدلې دي تا د قوت تاثیر معنوي تاثیر دغه په مغزو دغه په روح باندې ورسپور دی هغه پورته کېدو ته نه پرېږدي دا د الله د دی وینا معنا ده همدای تاثیر ده ترهبون به تاسو به ویروي په دغه اعداد باندې عدو الله دی الله دښمن هغه دښمن چې تاسو ور سره په معرکه کې یاستئ نه یوازې دا چې همدغه دښمن چې تاسو په جنگ کې ور سره اخته یاستئ بلکې نور دښمنان هم ترهبون به عدو الله واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم او نور دښمنان به هم تاسو په باندې ویروي نور دښمنان چې الله ته ور معلوم دي تاسو ته نه دي در معلوم مفسرین وايي د دې مقصد یا هغه منافقان دي چې ځانونه په تاسو کې پټ کړی دي د تاسو د خپل ټولنې د خپل قوم د خپل کلی ولس خلک دي خو وفاداری له دښمن سره ده هغه چې کله د تاسو قوت ویني د تاسو د مټو قوت ویني د تاسو د وسلې قوت ویني د تاسو تمرین ویني د تاسو علم ویني د تاسو اتفاق او اتحاد ویني په خپل منځ کې دا حالت بیا دښمن ته هغه وایي چې دا ډیر زور ورشي دي دوی کې دا چل شوی دا پرمختګ کې راغلی دا وسلې پیدا کړي نو تاسو خو نه پیژنئ ځکه دوی منافقان دي تاسو سره په ښکاره ځان مسلمان ښکاره کوي د اسلام په لباس کې د سره مخ کیږي خو وفاداری له کفارو سره ده نو یا لدینه مقصد د آخرین من دونهم د دینه مقصد منافقان دي چې مسلمانانو په منځ کې اوسېږي خو د کفارو لپاره کار کوي د کفارو عقیده او فکر او فرهنګ منلی د هغوی سره وفاداری لري د هغوی نه تنخواوې اخلي د هغوی خدمت کوي د هغوی د قانون د عملي کولو لپاره کار کوي دا خلک به په ویره او یا مفسرین وایي چې د من دونهم نه چې غیر د دغو کفارو نه چې تاسو په جګړه کې ورسره یاستئ د دې نه مقصد نه هغه نور کفار دي چې لا تاسو سره تر اوسه په جګړه کې ښکېل شوي نه دي مثلا تاسو د یو مملکت له کفارو سره په جګړه کې ښکېل یاستئ خو د تاسو د قوت چې نور کافران هغه چې لا تاسو سره په جګړه کې شوي نه دي چې هغه یې وویني نو هغه بیا وایي چې دې خلکو سره څوک رسېدلی شي د دې خلکو څوک تاب لري زه په $1,000,000 باندې یو ټانک جوړ کړم د $200 په بارودو باندې ټانک هم ټوټه کی او سره د ټانک سپاره هم ټوټه کی زه یو کاروان د میلیونونو ډالر روان کړم په هغه کې وسایل وي ټانګونه وي رادار وي مخابري وي وسایط وي دوربینونه وي وسلې وي بارود وي روزل شوي عسكر وي جنرالان وي فوزیان وي د په یو موټر باندې دا ټول ایرکی ټول لمبکی نو هغه نور کافران چې له تاسو سره په جنگ کې مخامخ شوي نه دي هغوی له تاسو سره د جنگ اراده پرېږدي وایي چې له دې خلکو سره جنگ کول نه دي پکار نو په خپلو کورونو کې په خپلو ځایونو مملکتونو کې ناست وي د سبا لپاره یې په زړونو کې ویره ورولویږي په تاسې باندې بیا د یرغل اقدام نشي کولی زړه نه ښه کوي دې ته نو ګوري دا د اعداد برکت ده د اعداد فضیلت ده د اعداد تاثیر ده الله فرمایي چې په دې باندې د تاسو دښمن ویریږي دښمن په هر وخت کې له مجاهد نه په ویره کې وي خو چې کله د مجاهد قوت احساس کی او د مجاهد د قوت د تاثیر عملا په سترګو باندې وګوري نو بیا فورا خپل پالیسي بدلی تاسو اوس وګورئ موږ تاسو په شروع کې په 2002 3 4 5 شپږ تر دې کلونو پورې چې د جهادي حرکت د منګه د جهادي جبهات د منګه یو ډول تمرین شوی خلک نه و بلکې هر څوک په خپل جذبات چې تر وتلی و ډیر وسایل او فرصتونه ورته مهیا نه و چې معسكرات دی لاړ دي شي ځوانان د تمرین شي ځوانان د کې وسلې زده کړي نو په هغه وخت کې د مجاهدینو تلفات هم زیات په ډلهیز ډول به شهیدانېدل شل لس 50 اویا کسان په یو ځای کې شهیدانېدل ځکه چې له دښمن سره د مقابله طریقه نه ور معلومه هغه د روسانو د کمونستانو سره جبهه‌ای د ځمکې د جنگ تجربه لرله
خو دا تجربه نه لرله چې د ما په سر باندې به یو تیاره ګرځي، هغه به له ما نه پناه وي، زه به یې اواز هم نه اورم، بیا به هغه ما له همغه ځای کشفوي، له همغه ځای نه به مې ولي، یا به تیاره به مې کشفوي او بیا به هغه یو قرارګاه ته راپور او عکس او جی پی اس باندې دا ټول موقعیت مخابره کوي، له هغه ځای نه بیا په میزایلو باندې ویشتلی کېږم. نو مجاهدینو د دغه ډول جنگ تجربه نه درلودله، خو کله چې د دغه ډول جنگ تجربه حاصله کړه او د دې دښمن سره د عصري جنگ طریقه، کاغه د مینونو طریقه وا، کاغه د استشهادي حملو طریقه وا، کاغه د موټر بمونو طریقه وا، کاغه مختلف نور ډیر پیشرفته کمینونه، پیچیده کمینونه، نو بیا د مجاهدینو تلفات هم کم شو او د سیمې کرا آزاد شوې، درې آزاد شوې، بیا سکلی آزاد شو، بیا ولسوالۍ آزاد شوې، بیا منطقې آزاد شوې، بیا لوی لارې آزاد شوې. امریکایانو په افغانستان کې لکه مخکې درس کې ما تاسو ته وویل 820 قرارګاوې جوړې کړې وي. داسې قرارګاوې چې تیارې به ورکې کېناستلې، داسې قرارګاوې چې رنویګانې ورکې جوړې کړې وي. په یوه قرارګاه کې د دوی په زرګونو کسانو بلکې په لسګونو زره کسان به وو، په یو قرارګاه کې به د دوی 25 زره کسان هم وو، لکه د هلمند قرارګاه کې، لکه د لوګر قرارګاه کې، په مختلفو نورو قرارګاهو کې. خو کله چې د مجاهدینو اعداد منځته راغی، مجاهدین په وسلو پوه شول، د بارودو په جوړولو پوه شول، په پیشرفته وسایلو مینونو جوړولو باندې پوه شول، پیشرفته کمینونو باندې پوه شول، د دښمن زړه ته په ورسېدلو باندې پوه شول، مختلف قسم موټر بمونو باندې پوه شول، میزایلو په جوړولو په ویشتلو باندې پوه شول، په جی پی اس باندې پوه شول، په سنایپر او لیزري ټوپکو باندې پوه شول. نو بیا تلفات هم د مجاهدینو کم شول او دښمن کرا ځان راټول کړ. بل اخره هغه دښمن چې ټوله دنیا ته نه په ویره کې و، اروپا ته نه په ویره کې و، روسیې ته نه په ویره کې و، د اسلامي مملکتونو بادشاهانو او مشرانو فوزیان خو اسم غلامان کړي وو، ټول نړۍ فشار لاندې راوستلې و. د دوی د مقابلې تاب چا نه درلوده چې چاته به یو ټلیفون وکړو، په مغه یو ټلیفون باندې به ټوله پالیسی، ټول نظام سیاست به بدل کړ. هغه خلک مات شول، هغه قرارګاوې ټولې شوې، دغوی ټانګونه وسوځېدل، دغوی تیارې وسوځېدلې، دغوی په غوښو او اډوکو باندې د وطن رنګین شو. دا د اعداد برکت. که چیرې هماغه ډول د موږ جنگ ساده وای او د دوی جنگ داسې د پیشرفته وسایل وای، نو بیا به تاسې لیدل چې دوی به ورځ په ورځ نور هم پراخېدل، دوی به کلو ته خو ورسېدلي وو، کورونو ته به ورسېدل، دوی به د هر چا له کور سره، د هر چا له خور لور سره، د هر چا له زوی سره به کار درلوده. لکه ساعت مخکې ما تاسو ته دلته څورونه ته د مجاهدینو د جهاد د نه کولو یو دوه ډېرې دردونکې پیښې یا دوه دردونکې مثالونه ورته یاد کړل چې کله مسلمانان مغلوب شول په اندلس کې، د مسلمانانو مسؤلینو جهاد او اعداد پرېښودل او یو د بل په خلاف له کافرانو سره لاس یو کړ، نو بیا نه یوازې دا چې اندلس د مسلمانانو له لاسه ووته، هغه چې 800 کاله ور باندې حاکمیت کړی و، 800 کاله اسلامي نظام ور باندې چلولی و، بلکې بیا یې هلته پاتې مسلمانان راګیر کړل او هغه بیا د مختلفو مراحلو نه تیر کړل او خلق به یې داسې په ډله ییز ډول باندې کافر کړل. نه یوازې دا چې کفر ته به یې مجبوره کړل، بلکې کورنۍ به یې راوستله، یا به یو کلي ته ورغله، د کلي کې به یو محکمه دایره کړه، د دوی د کلیسا مشرانو، د پاپانو او د دوی د کشیشانو، بیا به یې هلته د مسلمانانو کورنۍ راجمع کړي، ښځې به یې تېنه یو طرف ته کړي، ماشومان به یې بل طرف ته کړي او نارینه به بل طرف ته کړه، بیا به دا لکه غنیمت داسې تقسیم کړه. نارینه به یو چاته ورکړه، هغه به مثلا له کابل نه به داسې وګڼو الله دې نه کوي قندهار ته به بوتله، ښځه به بل چا بدخشان ته بوتله، روګانې به بل چا فاریاب او بادغیس ته بوتله، داسې به دا کورنۍ سره وویشله او بیا به چیغې او کریکې به یې وهلې همداسې، ماشومان به په مور پسې ژړلې، څه به یې له لاسه نه کېده، مور به خاوند ته کتلې، څه به یې له لاسه نه کېده، خاوند به خپل بچیان و خپلې ښځې ته کتل چې د ده په مخ کې واک د بل چا کېږي، له ده بېلېږي، چیغې به وي، زړه بوږنونکې او زړه چونکې چیغې به پورته کېدلې. او بیا به یې د عیسایانو د مذهب او د طریقې دا یو حکم دی چې دوی څوک نه وای په خپل دین کې داخلي، هغه ته به غسل ورکوي، هغه ته دوی تعمید وایي، د تعمید غسل. بیا به دغه زرګونه مسلمانان چې په یو ځای راټول کړي وو، دوی ته به هر یو ته چیرې بېلابېل غسل ورکاوه، نه به یې شو ورکولی، وخت به یې ډېر غوښته. نو په زرګونو مسلمانان به یې په یو ټیټ ځای کې ودرول او د دوی د کشیشان به په یو جګ ځای ورته ودرېدل، هغه د دوی خپل باطل مذهب مطابق به یې څه اوبه موبه دم کړي، دا به مازې په دوی باندې داسې ور وپاشلې، بیا به یې ویل بس ځئ تاسې په دې اوبو باندې نور کافر شوئ، خلاص دی، تاسې غسل په همدې باندې وشو. مسلمانان په زړه کې مسلمانو، اخ په زړه کې نه کافر کېدل. نو بیا تر یو مودې پورې به چا به په اشاره باندې لمونځ کاوه، ځکه چې په رکوع په سجده باندې به هغه چا سره چې دوی غلامان شوي وو
هغه به پیدل بیا چا په تیمم باندې لمونځ کاوه ځکه چې په اوداسه باندې به هغوی په باندې پیدل خبرېدل. خو دغه نسل بیا چې ختم شو مړ شو باقي مانده د نور نسلونه بیا د کفر په غېږ کې رالوی شو کافران شو. او نن هغه د مسلمانانو اندلس هغه قرطبه چې قرطبي تفسیر پکې لیکل شوی هغه د مسلمانانو لوی د تمدن ښارونه هغه نه نوم پاتې نه د اسلام ورکې پاتې نه مساجد ورکې پاتې. علامه اقبال وایي چې زه کله قرطبي ته لاړم دا اوس وخت د اروپا کې درس ویلی وایي چې کله لاړم اندلس ته نو بیا د مسلمانانو پخواني آثارو ته ورغلم د قرطبي مسجد ته چې ورغلم وایي ډېر زړه دردونکی حالت و. هغه د قرطبي مسجد چې په دنیا کې د هغه بل مثال نه و په لویوالي او په ښکلا کې په زرګونو خلک به پکې درېدل. داسې لوی مسجد چې په سلګونو یوازې ستنې وي محرابونه وي ګنبدې وي. وایي دې مسجد ته زه ورغلم په داسې حال کې و چې نیمایي یې نړولی و یو برخه په هغې کې کلیسا جوړه کړې وه مسلمانانو له دې مسجد نه او د باقي مانده نور مسجد شو له خاورو له ګرد له غبار نه ډک و او د دوی د سیلګري سیاحتګر دا به راتلل هر چا به خپله نجلۍ خپله ملګرې له لاسه نیولې وه بیا به هلته ځان سره یو رباب مباب ستار ګیتار دا شیان به یې راوړي هلته به یې وغږول خپل عکسونه مکسونه به یې واخیستل خپلې ویډیوګانې وغیره دا به یې جوړې کړي بیا به بېرته روان شول. ما وایي هلته غیر له ژړا نه بل څه نه درلودل اوښکې مې توی کړي. بیا مې دا ویلي چې کاشکې مسلمانانو په هغه زمانه کې اعداد کړی وی جهاد یې کړی وی خپل وطن یې ساتلی وی. بله دردونکې مرحله په مسلمانانو باندې د شوروي په وخت کې راغله چې ما ته یې په خپله قصې کړي. زه تاسو ته دا قصې د بل چا له خولې نه کوم. زه الحمدلله د روسانو د په مقابل کې چې کوم جهاد په هغه وخت هم زه د دې په جبهه کې وم. تر هغه وروسته د کمونستانو په وخت په جهاد کې وم. تر هغه وروسته بیا چې په تاجکستان کې جهاد شروع شو تاجکستان په جهاد کې الحمدلله شریک پاتې شوم. نو بیا تاجکستانیان مهاجر شول افغانستان ته راغلل. په شمال کې د دوی کمپونه شول په کندوز کې په خان آباد کې په تخار کې د کندوز په باغ شرکت کې په مزار شریف کې په دې ځایونو کې د دوی کمپونه وو. دې کمپونو کې د دوی جبهات وو د دوی مجاهدین وو د دوی دفترونه وو. هلته به ورتلو موږ د دوی سره ناسته پاسته درلوده تاجکستان ته چې جهاد ته تلو. دوی او د دوی مشرانو سپینګیرو هغه چې عمرونه یې اویا اتیاو کلو هغوی به موږ ته خپلې قصې کولې. وایي چې کله روسانو لینن چې په 1919 کال کې کودتا وکوله او روسیه یې ونیوله تر هغې وروسته بیا تر 1940 کال پورې تاجکستان ازبکستان قرغیزستان قزاقستان ترکمنستان دا سیمې یې ونیولې. دا یې بیا په قومونو باندې تقسیم کړي. اول ټول دې ته به یې غربي ترکستان ویلې بخارا او سمرقند به یې ورته ویل. دا سیمې چې بیا د دولتونو په د قومونو په لحاظ ورته دولتونه جوړ کړل نو هلته یې کمونیزم حاکم. کمونیزم چې حاکم که اول کار چې دوی وکړ هغه ده چې په مسلمانانو باندې د عبادت بندیز ولګاوه. وایي په کلي کې به لوی مسجد به و. دې مسجد ته بیا کمونستان راغلل او په دې مسجد کې به یو کنفرانس جوړ کړ. په دې کنفرانس کې به بیا کانسرت جوړ کړی و. کانسرت په دې معنی چې هلته به نجونې راوستلې وي ښځې به یې راوستلې وي هغه به یې بیا ګډولې موسیقي به یې وغږوله ښځې به یې وګډولې شراب به یې وڅښل خرمستۍ به یې وکولې او بیا به یې د کلي خلکو ته اعلان وکاو چې د نن نه اخواته مسجد ته راتګ بند. دلته به هفتوار سیمینار کیږي دلته به د کمونیست ګوند د ځوانانو دفتر به وي دلته به د هغوی تربیتګاه وي دلته به راځي. بیا موږ مسجد ته بیا نشو تللی. لوی مسجدونه شو هغه به یې کنفرانس هالونه کړل یا به د موسیقي او د هغه ځایونه به یې کړل د دوی د خوشګذرانیو او د دوی د تنظیمي او حزبي فعالیتونو مرکزونه یې ورنه جوړ کړل. او نور مساجد چې واړه مساجد به و یا به نور فرعي مساجد به و هغو نه بیا د غلو ګودامونه جوړ کړل او د دولتي کچرو او اسونو د ساتلو ځایونه یې ورنه جوړ کړل. دا د مسلمانانو په عبادت دا د کوم زړې پیړۍ خبره نه ده ټول د 80-90 کلو مخکې خبره ده. ما ته په خپله د تاجکستان د مجاهدینو مشرانو هغوی قصه کوله وایي چې موږ واړه وو داسې واړه نه وو چې ماشومانو زلمیانو بیا به چې مکتب ته لاړو په مکتب کې نو د روژې میاشت به په صنفونو کې به ناست وو. اوله به چې سهار مکتب ته ورغلو نو اوله خو به یو د لینن ترانه را باندې ویله بر راه لینن می رویم شاګرد لینن می شویم. دې ته ورته ترانه وه هغه به د دوی څه شیان یاد و څو بیتونه هغه به یې ما ته ویلي. بیا به وایي چې په صنف کې څوکۍ باندې کېناستو نو د درس له شروع نه مخکې به اوله معلمه یا معلم به راغی اوبه به ورسره وي په یو جک یا کوزه کې په دې ټولو بالغو شاګردانو باندې به اوبه وڅښلې چې د چا روژه پاتې نه شي. مسلمانان له خپلو مساجدو محروم شول. مسلمانان له خپلو ننګ و ناموس نه محروم شول. علماو به چې خبره کوله د جاسوسانو به خبر حکومت ته وروړو بیا به دا علما بوتلل هلته به یې په اور باندې کېنول. داسې تختونه به یې جوړ کړي وو چې د تختونو په سر به یې د څوکیګانو په شکل باندې یو شی له اوسپنې جوړ کړي وو. عالم به یې هلته ورکې وتاړه تیلاندې به یې بیا په ګاز باندې ګاز اور به یې ورخوشې کړه
او د تخت به سور شو عالم به مغل په کمربندونو باندې تړلی و په دې وسپنیز تخت په چوکۍ کې به بند سوځېده به چیغه به پورته کېدی او رضای به پورته کېدلو کوشش به کاوه خو پورته کېدی به نشو ځکه چې هغه به تړلی و او بیا به دا ورته ویل چې ته بیا دعوت کوي ته بیا خلکو ته اسلام او مسلمانۍ ور یادوي دا ته خلکو ته لمنځ نه ورښیي ته خلک بغاوت ته دعوت کوي تشویقوي هماغه و چې د مسلمانانو له لاسه بخارا سمرقند تاجکستان ازبکستان قزاقستان قرغیزستان ترکمنستان چچنیا انګوشیا تتارستان کریمیا دا ټول سیمې د مسلمانانو له لاسه ووتې په میلیونونو مسلمانان د کفر غېږې ته ورولوېدل وجه دا چې هلته اعداد او جهاد ونه شو د موږ تاسو په دا یو موټی په د خوار و زار وطن کې په دا بې اقتصاده وطن کې په دا بې وسلې وطن کې په دا بې نظامه او بې پوځه وطن کې فقط یو موټی ځوانان راپورته شي هر ځل د روسیې په مقابل کې د شوروي په مقابل کې هم لږ ځوانان راپورته شول څوک له مسجد و محراب څوک له پوهنتون و فاکولتې نه راپورته شول د ولس یې بسیج که راپورته که ځوانان اعداد او جبهات او قتال او دې ته مخ کړل الله یې په عمل کې او په کار کې او په فکر کې داسې برکت ور واچو چې د هغې زمانې تر ټولو لوی قوت شوروي اتحاد والله د دوی په مټو باندې مات او بیا چې امریکایان راغلل دلته په 2003 کال کې دوی د جنگ ختم اعلان کوي چې نور طالبان ختم شول نور افغانستان منګه وګاټه فتح کړم دی خو بیا یو موټی ځوانان راپورته شول د اعداد او د جهاد لارې چونی ولا د قتال لارې ونیول الله په عمل کې برکت واچاو الله په فکر کې برکت واچاو الله تعالی دعاګانې قبول کړي الله شبخیزي قبول کړي الله نه یوازې دا چې امریکا د دوی په لاس باندې ماته کړه امریکا ماته شو کاناډا ماته شو استرالیا ماته شو اروپا ماته شو د اروپا بلابل زورور دولتونه فرانسه ماته شو جرمني ماته شو هالند ماته شو دې ته ورته چې څوم بلجیم ماته شو چې نور څومره دولتونه دا ټول ماته شو یو په بل پسې لدې فوزیان وويستل یو په بل پسې فوزیان دوی یوازې امریکایانو او کاناډایانو په افغانستان کې یوازې امریکایانو او کاناډایانو په افغانستان کې 2 تریلیون ډالر مصرف کړي یعنی 2000 میلیارډ ډالر مصرف کړي دي 2000 میلیارډ ډالر لس لکه 1 میلیون وي او بیا 0 میلیونه دا 1 میلیارډ وي او بیا 0 میلیارډ 1 تریلیون وي 2 تریلیون یعنی 2000 میلیارډ ډالر دوی خساره ولیدله په دې افغانستان شکر بیرته د منګ شو نن افغانستان آزاد د ډېرې برخې آزاد دي نن په افغانستان کې بیا د اسلام بیرغ رپیږي نن د دنیا خلک بیا لمنګ نه امن غواړي منګ ته زارۍ کوي چې منګ ته څه مه وایي په مذاکراتو کې د دوی اساسي شرط دا دی چې په منګ پسې به نه راځي منګ ته دا اطمینان راکوي چې منګ پسې به بیا تاسې نه راځي او منګ ته به څه نه وایي پرونی منګ ته د ژوند حق نه راکاوه کله چې په کندوز کې تاسو په هغه وخت کې کشران وای کله چې په کندوز کې شپږ زره وزره مجاهدین محاصره و د امارت د سقوط په وخت کې ځین خلکو د وساتت کوششونه کول چې طالبان د خیر تسلیم شي امریکایانو ته ویل چې دوی به وسله کېږي د امریکا وزیر دفاع په هغه وخت کې ډونالد رامسفیلد نومېده ډیر وحشي انسان او د قواو مشر ټومي فرانکس نومېده لوی درستیزي ټومي فرانکس او ډونالد رامسفیلد د دواړو ویل دوی د ژوند حق نه لري دا باید ختم کړی شي له هرې خوا به د محاصرې کړۍ راتاوېده او په ورځ کې به په سلګونو نه په زرګونو به شهیدانېدل دوی په هغه وخت کې مجاهدین ختمول مجاهدینو ته د ژوند حق نه ورکاو نن د دې اعداد او د دې جهاد په برکت باندې دوی له مجاهدینو نه امان غواړي مجاهدینو نه دا تضمین غواړي چې موږ ته به نړیوال تضمین راکوي چې تاسو بیا موږ ته څه نه وایي او تاسو موږ پسې نه راځئ د موږ لپاره تاسو تهدید نه یاستئ نو ګوري ورونو چې په کوم ځای کې اعداد وي په کوم ځای کې جهاد وي هلته به د کافر په زړه کې ویره وي هلته به د کافر په زړه کې خوف وي هلته به په مسلمان باندې یرغل نه کوي برید به نه کوي کور ته به نه پسې ورځي مسجد ته به نه پسې ورځي کلي ته به نه پسې ورځي که ورشي ماتې به خوري او چې په کوم ځای کې اعداد او جهاد او قتال نه وي دغه ځای سرنوشت به داسې وي لکه د پخواني اندلس چې نن هلته نه اسلام شته نه مسلمانان شته نه مسجد او محراب او مناره شته نه هلته اذان پورته کیږي نه هلته قبلې ته خلک مخ کوي بلکې هغه ته نن ورځ اسپانیا وایي خلک بیخي اندلس نه ورته وایي نوم یې بیخي بدل شوی ده تاسو چې ګوري د اسپانویانو شکلونه د نور اروپایانو سره فرق لري دا څوک چې انتروپولوژي یا د انسان شناسي مسلک یې ویلی ده هغوی وایي د اسپانویانو شکلونه د نورو اروپایانو سره فرق لري
هم په رنګ کې، په شکل کې، په ساخت کې، حتی په خویونه کې. ولی دا د پخوانیو مسلمانانو نسل د اولادونه دي. په دوی کې د پخوانیو عربو، د پخوانیو د شرق نه ورغلو مسلمانانو چې 8 پیړۍ الته اسلامي حکومتونه او خلافتونه وچلول، دا د هغوی نسلونه دي. هغه نسل او تاثیرات خو همغسې پکې را روان دي، خو عقیده یې د کفر شوې ده، کافران شوي دي. تر اوسه پورې علما وایي هغه څوک چې د ژبو عالمان دي، د ادبیاتو، هغوی وایي چې د اسپانوي ژبې بیخي ډېر کلمات تر اوسه پورې عربي دي. تر اوسه پورې په اروپا کې په انګریزي ژبه کې بیخي ډېر کلمات د عربۍ لا تر اوسه پورې شته. مثلا د عربۍ جمل د دوی کیمل کړی ده، د عربۍ حبل د دوی کیبل کړی ده. کیبل څه ورته وایي؟ حبل عربي کې رسۍ ته وایي. په عربۍ کې مثلا امیر الماء ده، امیر الماء یعنی د سمندرونو د لښکر مشر، دوی ورته امیرال یا اډمیرال وایي ورته. دا وایي همغه د عربۍ د مسلمانانو الفاظ دي چې هلته پاتې. خو نن د اسلام په شکل، د مسلمانانو په شکل، د مسجد او د محراب په شکل، یو مسلمان ولس په شکل هلته څه نشته. ولې؟ جهاد ونه شو. د مسلمانانو مشرانو هلته جهاد ونه کاوه، مسلمانانو اعداد ونه درلوده، نو بیا تسلیم شول. څه تسلیم شول، څه وتښتېدل، څه ووژلی شول، څه کافر کړی شول. نو ورونو، په جهاد کې الله برکت اچوي او په اعداد کې الله برکت اچوي. چې په کوم ځای کې اعداد موجود وي، له هغو خلکو به الله تعالی د کفارو په زړه کې ویره ور اچوي. ترهبون به عدو الله وعدوکم واخرین من دونهم. نور خلق به هم الله له تاسې ویروي، هغه چې لا تعلمونهم، تاسو ته نه دي در معلوم، تاسې یې نه پیژنئ، چې منافقان دي، پټ دي درکې، او یا نور مملکتو کې دي، تاسې ورسره لا مخ شوي نه یاستئ. الله یعلمهم، الله ورباندې پوهیږي. په بل آیت کې الله تعالی د اعداد نه کول د کافرانو، د منافقانو صفت بللی ده. چې کم خلک اعداد نه کوي، په هغوی کې به نفاق وي. ځکه الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة. کچیرته د منافقانو قتال ته، جهاد ته د وتلو اراده درلودی، نو مخکې له مخکې به اعداد ورته کړی و. دا چې اعداد ورته نه ده کړی، نو دوی د وتلو اراده بیخي ورته نه درلوده. نو د اعداد نه کول دا د منافقت له علاماتو نه الله تعالی ګڼلی دي. ولو ارادوا الخروج، کچیرته دوی جهاد قتال ته د وروتلو اراده درلودی، لاعدوا له، نو دغه قتال لپاره به یې، د خروج لپاره به یې اعداد کړی و، ځان به له مخکې تیار کړی. دا چې مخکې له مخکې دوی ځان نه و تیار کړی، قرار غفلت کې پراته و، یا یې نه غوښتل چې جنګ کې له دښمن سره مخامخ شي، نو ځکه یې اعداد نه کاوه. اعداد نه کول د منافقت له علاماتو نه ګڼل شوي دي. ولکن کره الله بعاثهم، الله تعالی د دوی راپورته کېدل بد وګڼل، د الله خوښ نه و چې دوی د راپورته شي، ځکه د اعداد توفیق ورته ورنه کړ. د دې نه دا هم معلومیږي چې کم ولس چې اعداد نه کوي، معنا دا چې هغوی ته الله د اعداد توفیق نه وي ورکړی، د الله هغوی خوښ نه وي، هغوی به نور د ذلت سره مخ کیږي. او کم ولس ته چې د الله د خیر اراده شوي، الله ورته د اعداد توفیق ورکوي. ورته الله تعالی په زړونو کې، د ځوانانو په زړونو کې، د مشرانو په زړونو کې، د میندو خویندو د ښځو په زړونو کې د اعداد توفیق ور واچوي. د ځوانانو سره، د مجاهدینو سره یو غږ شي، یو لاس، یو اوږه شي، ورسره اوږه په اوږه ورسره ودرېږي، کلی ولس، ځوان زوړ، ټول د مجاهدینو په خدمت کې شي. الله تعالی د اعداد توفیق ورته ورکړي. فثبتهم، نو الله تعالی هغوی سست کړل. وقیل اقعدوا مع القاعدین، او هغوی ته وویل شو چې پاتې شئ، کینئ د ناستو خلکو سره. دا ناست خلک څوک دي؟ ناست خلک یا ښځې دي چې د معرکې نه ناستې وي، او یا ماشومان، یا ګوډان او معذوران او داسې خلک. نو د دوی مرتبه الله راټیټه کړه، نارینتوب په ښځتوب باندې ورته وګڼلی شو. چې لکه څنګه چې ښځې په کورو کې ناستې دي، منافقانو تاسې هم دغسې کینئ په کورو کې، له ښځو سره یو ځای کینئ. لکه څنګه چې ښځه د جنگ میدان ته نه راوځي او نشي راوتی، دغسې د تاسې هم حیثیت د ښځو او د ماشومانو او د ګوډو ماتو شلو د داسې خلکو ده چې هغوی ناست، هغوی له قتال نه ناست دي، تاسې هم داسې کینئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قوت تعریف کړی ده، چې الله تعالی فرمایي واعدوا لهم من قوة. تاسې په قتال کې، په اعداد کې
تاسو مستطعتم من قوه تاسو قوت تیار کړئ. د قوت تعریف رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی او په تاکید باندې درې ځله کړی. الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي. معنا یې دا ده چې هغه قوت چې الله په قران کریم کې په سورۃ انفال کې یاد کړی چې واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. قوه معنا شرح رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی وای چې دا قوت چې الله یاد کړی ده هغه وشتل دي. خبر وسی چې هغه قوت وشتل دي، هغه قوت وشتل دي او قوت وشتل دي. معنا کله چې تاسو د وشتلو وسایل پیدا کړئ، تاسو د وشتلو هنر زده کړئ، نو په تاسو کې به الله قوت راوړي. د قوت د وشتلو وسایل کاغه توپ ده، توپک ده، غیشه ده، بم ده، بارود ده، چې هر څه د میزایل ده، د هغو پیدا کول، جوړول او بیا د هغو وشتل دا رمیه ده، دا قوت ده. رمیه قوت ده، یعنی وشتل چې دی هغه قوت ده. تاسو وګورئ نن په دنیا کې کافران چې په خپل منځو کې یو په بل باندې برلاسي دي او که په مسلمانانو باندې د برلاسي وسایل ترلاسه کړي، تر ټولو عمده وسیله د هغه دغه د وشتلو قوت. میزایل جوړ کړي دي، لزرګونو کیلومتر لري نه وشتل کوي. طیارې جوړ کړي دي، له فضا نه وشتل کوي. سټلایټونه جوړ کړي دي، ډرون جوړ کړي دي، لره ځای نه وشتل کوي. په کور کې، غره کې، ځنګل کې، په یو ځای کې تنه یو څوک نه خلاصيږي. د وشتلو یا داسې وسایل جوړ کړي دي چې په ځمکه په چا باندې یو خط وشي، هغه خط په خپل نور د ته ادرس ورکوي. ته چې اره خواته ځي د ته ادرس د ته ورکوي. دا ټول د وشتلو وسایل دي. دوی د وشتلو هنر زده کړي، د وشتلو قوت زده کړي. داسې ښکاري علما وایي لکه کافرانو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث له مسلمانانو نه زده کړي او ښه عمل په باندې کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې قوت په وشتلو کې ده. مسلمانانو د وشتلو وسایل پریخي نه دي جوړ کړي، هنر نه د زده کړي، بیرته پاتې دي پکې. او کافرانو همدغه د قوت وسایل، همدغه د وشتلو وسایل تیار کړي. کاغه نظمکه ته میزایل دي، له اسیا نه امریکا ته، امریکا نه اسیا ته، مختلف د وشتلو وسایل جوړ کړي. اول کال چې امریکا شمالي کوریا تهدیدوله، د شمالي کوریا رهبر دیم کافر ده، د امریکا ته تهدید اختار ورته ورکړه چې که تاسو په خپل حدودونه درېږئ نو درخوشه مې کړل، میزایل مې درخوشه کړل، ټوم بم درولم. او یو لوی رسمي گذشت تیر کو خپل وسایل ورکو د دنیا ته ورکو د امریکا ته ورکو چې دا بمونه دي او دا هر یو بیرته د تاس او دای ورته ویل چې دا به د تاس د فلانه بم په فلاني خار درلېږي، فلانه بم په فلاني خار درلېږي، او دا ویل چې بټن هم د ما میز تر رسیدلې ده. د تاسو د خارونو د تبا کولو لپاره چې مونږ کوم اټوم بمونه تیار کړي، میزایل می تیار کړي دي، دغه بټن نور د ما په میز باندې خېده، نور د تاسو خپل خوګه د ماغه چې د امریکا غوګونه مړ شو. او بیا د امریکا مشر ورته چې موږ تاسو سره مذاکرات کوو، خبره در سره کوو. نو د قوت وسایل دوی تیار کړي دي. د قوت وسایل دي وشتل او د وشتلو مهارت. موږ تاسو په دې خپل لګو وسایلو کې او په دې خپل مختصره وړه جهادي تجربه کې وکتل چې ترڅو وخت پورې موږ سنایپر او موږ لیزري ټوپک او موږ دوربینونه نه درلودل، د موږ د وشتلو تاثیر ام دومره لکه دا اوس چې ده اوس سر نشي پورته کولای. هغه ویډیو تاسو لیدلی وی چې یو پوزي کابل د ادارې پوزي د خپل تندي ته اشاره کوي، وایي سب چې سر پورته کو په دې ځای باندې مولي د خپل تندي باندې ګوته کیږي. وایي داسې پیشرفته وسایل ور سره دي چې لمن سره نشته ده چې سر پورته کو په دې ځای باندې مولي او په یو ټک باندې مولي دویم ډزره باندې کوي. دا قوت لکه راغی دې کې شک نشته چې د الله نصرت د مسلمانانو ملګری ده. الله غیبی مدد هم کوي، الله به وسایل هم خپل لخر کامیابی، خو مسلمانان په قوت باندې مامور کړي دي چې تاسو اعدوا اعداد وکوي. الله دا کولای شي چې مسلمانانو ته وایي تاسو بیغمه وسه، ټول دښمنان هم زه درته تبا کوم، ملائکه د ما په واک کې دي، قوت د ما په واک کې دي، عذابونه د ما په واک کې دي، زه درته تبا کوم. تاسو ما زه عبادتونه او نفلونه او تلاوتونه کوي. نو بیا دا ول فرمایل چې واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، معنا دا چې دا د الله اراده ده، دا د الله حکم ده، دا د الله فرمان ده چې تاسو اعداد وکوي. لکه څنګه چې د مانځه امر کړی دغه سي د اعداد امر کړی، لکه څنګه چې د روزي امر کړی دغه سي د اعداد امر کړی، لکه څنګه چې د حج امر کړی دغه سي د اعداد امر کړی، څنګه چې د زکات امر کړی دغه سي د اعداد امر کړی، چې څنګه دا نور امرونه منل کیږي
او ټول مسلمانان مني همدغه څه د اعداد په جانب کې هم مسلمانان دی الله حکم ومني نو بیا به مسلمانان بیرته بیا د عزت خوندانی او د مسلمانانو امپراتوري او پادشاهي به دومره پراخه وي چې د مسلمانانو مشر به بیا لوریزو سره خبرې کوي. د تاریخ په کتابونو کې راځي چې هارون رشید عباسی خلیفہ رحمت الله علیه هغه په سر باندې به چې بغداد کې د مرکز او ټول اسلامي نړۍ یو مملکت و دی هغه یو اندلس نه پرته بغداد باندې چې وريز تیر شو او باران به نه ورید د به وريز ته په خندا باندې وویل چې سیری حيث تسيرين فإن خراجك يرجع إلي وريزه خوخه دي چې وريږي او کتیریږي چې هر ځای ته لاړ شي بیا هم د ما په وطن کې وريږي او هغه خراج او حاصل دي چې رازرغونیږي هغه به بیرته بغداد ته راځي ځکه چې د ټول د امپراتوري د مملکت د تر بحر اطلس پورې چې امریکا له مسلمانانو بیل د افریقا تر اخر سره پورې او تر هند پورې او ترکمنستان پورې دا ټول د مملکت دي چې تک په بغداد کې اورې دي کو نور دي اتبعت من خرابېږي چې په بل ارزه کې اورېږي حاصل به بیرته ما ته راځي ځکه زه خلیفہ یم د ورېزو سره په خندا باندې خبرې کولې ورېزه ورېږي او کتیریږي خپل خوخه ده خفغان مې در باندې نه ده چې ولې د ما په وطن کې ونه ورېدي ولې دلته باران ونه شو دا ټول د ما وطن نه چې هر چیرې ورېږي هغه حاصل به بیرته ما ته راځي. د مسلمانانو دومره لوی مملکتونه وو که مسلمانان بیا اعداد ته مخه کی بیا به د مسلمانانو ازادي وي بیا به د مسلمانانو سرلوړي وي بیا به کافرانو بل مسلمانانو ویریږي. دغه هارون رشید شما تاسو ته یاد ک د فرانسې مشر له فرانسې نه به دته بغداد ته تحفه را لګلې او بیا به له تحفو سره تنه وختنه هم دا کړو چې صاحب مونږ ته سموای مونږ څه خدمت وکړو دته. د فرانسې مشر شارلمان هغه به هارون رشید ته هم تحفه او هم خطونه را لګل دی په بغداد په عراق کې ناسو په فرانسې کې به الته فرانسویان ته نه ویریدل او بیا به تنه د امن غوښتنه کول او تحفه به ورته را لګل سوغاتونه به ورته را لګل. ولی هغه وخت اعداد موجود و هغه وخت په مدارسو کې اعداد و د هغه زماني د دینی مدارسو ما په تخیل او په تصور کې چې یو کیسه او حکایت چالي کله یو کتاب دی د نسیم حجازي دی غازی داستان تاسو بچا لوستلې کوم نه لوستلې ویل ولې خوندور کتاب دی هغه د ابو عامر مدرسه چې ورکه ترسیم کړی ده چې څنګه هم دینی مدرسه ده او هم ځوانانو ته کې د اعداد او د غش وشتلو او د جهادي فعالیتونو تمرین پکې ورکول کی. په هغه وخت کې به د مسلمانانو مدارس به په حقیقت کې حربي پوهنتونونه او حربي فاکولټي به وي نو ځکه کافران په ویره کې ترهبون به عدو الله تاسو په د اعداد باندې ویروي کافران دی الله دښمنان په ویروي نو ویریدل به نن خو کافرانو ته معلوم دي چې د موږ لاسونه خالی دي نن کافرانو ته معلوم دي چې موږ د رمي د وشتلو وسایل نه لرو میزایل نه لرو ټانک نه لرو توپ نه لرو طیاره نه لرو رادار نه لرو ډرون نه لرو سټلایټ نه لرو مختلف قسم ځمکني هوایي وسلې نه لرو ځکه خو د لزر کسانو سره چې هم راشي دلته وطن را نه ونیسي امریکایان چې اول راتله 2000 کسان راغلي چې افغانستان اشغال دا نور خو بیا ورسته راوستل په 2000 کسان ولی ځکه دوی د رمي وسایل تیار کړي وو دوی وشتل کول په میزایل باندې دوی په تیارو باندې وشتل کول وزارتونه وو وشتل میدان ویګانی وو وشتل ملا صاحب کوري وو وشتل الله دې رحم ور باندې وکړي مختلف ځایونه وشتل زه په قندهار کوم د حمله په شپه باندې زه په خلورد کې وم چې په باندې 9 بجې تقریبا داسې چې وشتل شروع شو او د افغانستان د باندې نه وشتل کول د سمندر نه وشتل کول د بحر هند نه وشتل کول په کشتوي کې الته میزایل عیار کړیو او بیا هم دغه د منګه نقطې ور کړی ورته د سمندر نه به میزایل راپورته شو په قندهار او په کابل او په درونټه او په وزارت دفاع او په میدان ویګان او مختلفو نورو عسکري ځایونو باندې بلګیدل دوی د رمي وسایل تیار کړي وو نن چې موږ تاسو هغه تر ټولو ارزان او تر ټولو کمزوري یو نفري د رمي یو بهترینه وسیله پیدا کړې ده ښکاري توپک سنایپر لیزري توپک نو ګوري چې د دوی پوستې اړنګ شوې دوی په خپل دغه یو ټوپک لویر نه اطرافي پوستې راټولې کړې وې دلته مونږ رسیدګي نشو کولای دلته د عسکرو مړی ډیری ځکه چې عسكر به سر پورته کوم مجاهد به وشته بیا به غمړ دته پروت و ځکه د یو مړی لپاره دته نه هلیکاپټر ورتلای شو نه په غزه کې د کېناستلو امکان والته شاوخوا ورته مجاهدین پراته
نو بیا به په افتو مړی ورته پراته وو، زخمیان به ورته پراته وو، ډوډۍ به نه ورسېده، غشت ګزار نه شو کولای، بیرون نشو راوتلی. ولې؟ وایي په دې ځای باندې مې ولي الا ان القوة الرمي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې حدیث شریف هغه اعجاز یې دی کې معلومیږي، مونږ هغه مصداقیت او حقیقي معنا یې راته معلومیږي چې نن چې موږ د وشتلو چل زده کړ، نن چې موږ د وشتلو وسایل پیدا کړه، نن چې د وشتلو هنر موږ زده کړ، څنګه د دوی لمنه ورکول شو، څنګه د دوی خېول ارزیدي، څنګه یې مجاهدینو سره د جوړجاړي خبره رامنځته کړه، څنګه د افغانستان د پریښودلو فکر په مغزو کې راغی، ترڅو پورې چې موږ د رمي په چل باندې نه پیږو، د رمي وسایل هم نه درلودل، د مینونو د زده کړې وسایل هم نه درلودل، د موټر بمونو وسایل هم نه درلودل، د استشهاد روحیه په موږ کې نه وه، تر هغه پورې دوی خپرېدل، همداسې خپرېدل، سیمې ولسونه او کلي وطنونه دایران نیول، تنظیمونه جوړول، احزاب جوړول، افکار جوړول، رادیوګان او تلویزیونونه جوړول، ځوانان خپل ځان سره مرګري کول، د ښځو د پیغلو لپاره سازمانونه او مؤسسې جوړولې، غوښتل چې دا وطن داسې بېدینه کې، داسې کافر کې لکه روسانو چې د منځنۍ اسیا هیوادونه کافر کړ او اروپایانو چې په اندلس کې مسلمانان کافر کړ، دغسې د موږ د کافر کولو اراده درلوده، خو چې کله یې رميه ولیدله، کله یې اعداد ولیده، نو بیا یې پښې ولړزېدې او زر بیرته خپل پنډۍ کې وتړل چې موږ ځو، دلته نور د موږ ګزاره نه کیږي، تاسو پوه شئ، خپل نظام او خپل نصاب او خپله طریقه او کار هم پوه شئ، بس موږ ته به دا یو تضمین راکئ چې تاسو د موږ لپاره تهدید نه یاستئ. هغه چې د موږ لپاره تهدید و، دوی اوس دوی له موږ نه دا تضمین غواړي چې تاسو د موږ لپاره تهدید نشئ. ورونو، اعداد د برکت کار دی، که قتال وشي که ونشي کافران ویریږي تین، ځکه الله فرمایي چې په دې باندې تاسو نه کافران ویریږي. اوس دغه اعداد ډولونه یا اقسام ډیر دي، لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل، یوازې د ټوپک اعداد نه دی بلکې د اعداد ډیر ډولونه دي. اول ډول د اعداد تر ټولو مخکې فکری اعداد. فکری اعداد دې ته وایي چې د تا په فکر کې د خبره وي چې ته برحقه یې، تا ته د خپل قضیه معلومه وي، د خپل قضیه حقانیت د در معلومي، د خپل قضیه د حقانیت دلایل د در معلومي، خپل مظلومیت د در معلومي، د خپل د دښمن باطلواله د در معلومي، د فلسفي او د نظریه باطلواله د در معلومي، د ملګری د در معلومي، څوک چې د خبره ورغبرګوي ور سره دریږي، کاغه د افرادو په شکل کې دي، کې د مؤسساتو په شکل کې دي، کې د نظریاتو، د کتابونو، د پوهنتونونو، رادیوګانو، تلویزیونونو او نور نشریاتي د تاثیر د وسایلو په شکل کې وي، هغه باید در معلومي. ته باید په فکری لحاظ، په ذهني لحاظ، لخپل جهاد، لخپل عقیده، لخپل فکر، لخپل حقانیت، لخپل تګلارې، لخپل نظام، لخپل حاکمیت، لخپل مشران، لخپل قیادت، لخپل قانون نه باید خبر یته. دې ته فکری اعداد وایي. او په فکری اعداد کې دا هم دي چې د تا په فکر کې دا خبره راغلی چې ما به الله غالبوي، ځکه چې زه د الله عسکر یم، زه د الله په لار باندې روان یم، زه هر څه د الله لپاره قرباني کوم. یو انسان بلا تشبیه چې د بل انسان سره احسان وکړی وي، یو ورځ دوه ورځې ښه ورځې احسان ورسره وکوي، دغه مقابل لوري په ذهن کې دا نور وي چې دی به هم له ما سره ښه کوي. یو وخت الله چې مسلمانانو باندې فضل او کرم کړی ده او الله جهاد ورنه غوښتی او د افغانانو د الله سره دا خپل عهد کړی دی، بیا دا مسلسل د 40 کلونو راهیسې د قربانۍ په میدان کې ولاړ دي. نو په ذهن کې باید دا وي چې یو انسان د چا یو احسان نه هېروي. نو الله تعالی چې موږ نه دا جهاد غوښتی ده او موږ د الله امر ته لبیک وایو، الله به دې دښمن ته موږ یوازې پرېږدي، الله به دې موږ نصرت نه کوي، خامخا به الله دې موږ نصرت کوي، خامخا به الله موږ په دې کافرانو ور باندې غالبوي. نو د الله په نصرت باندې به په فکر کې عقیده جوړوي. دا به په ذهن کې وي چې زه برحق یم، دا به په ذهن کې وي چې که زه شهید کېږم هم په ګټه کې یم، دا به په ذهن کې وي چې که زه زخمی کېږم هم په ګټه کې یم، او که زه غازی کېږم هم په ګټه کې یم، که زه له وطن نه شړل کېږم مهاجر بشم بیا په ګټه کې یم، ځکه د هجرت ډېرې لویې مرتبې دي. که زه بندي کېږم د انبیاو علیهم السلام پیرو به یم، یوسف علیه السلام زندان تیر کړی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندانی کولو کوششونه شوي دي، نو زه په هر حالت کې په ګټه کې یم. فکر به داسې جوړ وي چې یو چا په فکر کې دا خبرې راوستلې وي
چې زه په هر حالت کې په ګټه کې یم. هغه سره د ناکامۍ تصور بیا ختم دا. هغه چې که په زندان کې یم زه په ګټه کې یم، که زخمی کېږم هم په ګټه کې یم، که غازی کېږم هم په ګټه کې یم، که شهید کېږم هم په ګټه کې یم، که په غره کې یم هم په ګټه کې یم، که وږی یم هم په ګټه کې یم، که موړ شم هم د دین په لاره کې په ګټه کې یم، که غنیمت راته په لاس راځي هم په ګټه کې یم، که کور مې ړنګېږي هم په ګټه کې یم. خو دا هغه وخت کې کېږي چې د انسان په ذهن کې په فکر کې د خبرې د ایمان په بنیاد باندې راغلی وي. خو که فکر دا وي چې دا خو نو د قتال او جهاد دا خو ټول سراسر تاوان ده، ګوره کورګای مې جوړ کړی ده دا به رانه پاتې شي، باغ مې هلته کېنولی ده، ونې دي بوټي دي په میوې باندې په ثمر باندې رسېدلی، یا نن سبا ثمر باندې رسېدون دا به رانه پاتې شي، دا موټر به رانه پاتې شي، دا د زوی پوهنتون به رانه پاتې شي، د لور مکتب او مدرسه به مې رانه پاتې شي، قوم د مشري د کلیوالي د خپلوي د دوست خواخوږی مړی ژوندی روابط دي دا به رانه پاتې شي. زه به کم غره کې یم، زه به په کمه سمڅه کې یم، کم وطن ته به ځم. نو دغو خلکو بیا فکري شکست خوړلی دوی ته بیا چې دغه دښمن ورښکاره شي دوی ورته څم نه. ولې؟ ځکه د دوی فکر کې دنیا راغلی وي، آخرت نه وي راغلی. د دوی په فکر کې د دنیا وسایل وي، د الله رضا د دوی په فکر کې ځای نه لري، جنت د دوی فکر کې ځای نه لري، له جهنم نه ویر او ځان ساتل د دوی په فکر کې ځای نه لري. د دنیا په ژوند، د دنیا په عیش او عشرت، د دنیا په رنگونو او خوندونو پورې د دوی فکر تړلی وي. نو دا خلک سودا ته ډیر زر حاضرېږي، بیا ډیر زر د دښمن سره سودا کوي، د وطن سودا ورسره کوي، د ناموس سودا ورسره کوي، د قانون سودا ورسره کوي. وای ما ته څه مه وایه، بس قانون دې منم کنه، فابریکه مې مه بندوه، مکتب مې مه را بندوه، کلینیک او دواخانه او تجارت خانه مې مه بندوه، څه قانون دې منم یې در سره. دا بیا غلامي ډیره زر مني. کم خلک چې په فکری ډول باندې پاخه نه وي، په فکری ډول باندې آزاد نه وي، هغه خلک هغه بیا غلام وي، دوی هم غلامان وي، او پلرونه هم غلامان کې، اولادونه هم بیا غلامان شي. علامه اقبال وای این غلام ابنی غلام ابنی غلام، حریت اندیشه او را حرام. دغه ډول خلک چې د فکری غلامان دي، دیم غلام، پلارم غلام، او د ازادۍ فکر هم په ځان باندې حرام کړی. د ازادۍ په باره کې بیخي فکر نشي کول. هغه وایي چې ازادي خو بیا معنی قتال غواړي، جهاد غواړي، اعداد غواړي، هجرت غواړي، وطن پرېښودل غواړي، غره ته ختل غواړي، شهیدېدل غواړي، زندان غواړي. نو بیا دا فابریکه به مې څنګه کم، دا پټۍ به مې څنګه کم، دا باغ به مې څنګه کم، دا موټر او خوندونه او رنګونه او روابط او منصبونه دا به څنګه کم. راځه ویې منه ورسره. هغه به په ډېرې اسانۍ باندې غلامي مني. خو چې د چا په فکر کې اول دا مفاهیم راغلي وي چې زه د الله بنده یم، الله لمانه د دین حاکمیت غواړي، الله د دین لپاره جدوجهد غواړي، د الله 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران علیهم السلام په همدې لاره باندې تللي، شهیدان شوي، بندیان شوي دي، اره شوي دي، وژلی شوي دي، وطن نه شړلی شوي دي، په کورونو باندې یې تیری شوی ده، وهلی شوي دي، سپکاوی شوی ده، سوځولی شوي دي، په اور کې اچولی شوي دي. او زه د دوی پیرو یم، نو ځم دغه لار انتخابوم. نو دا خلک بیا ماتې نه خوري، دا خلک بیا چې خالی لاس هم میزان ورته کامیاب ښکاري. تاسو باور وکړئ چې په اول ورځو کې چې مجاهدین راووتل، ډېر مجاهدین داسې و چې خالی لاس، ډېر مجاهدین. خو چې په فکر کې د یو چا دا راشي چې دا کار سم کار ده، هغه بیا مازې د یوې ښځې په فکر کې هم راشي، هغه بیا ډېر لوی کار کوي چې دا کار سم کار ده. زه مثال درته وایم، یو مولوي صاحب د لوګر هغه ماته قصه کوله، وایي موږ له یوې ولسوالۍ نه یوې بلې ولسوالۍ ته چې 3-4 ولسوالۍ په منځ کې نور هم وي، هلته یو څو ماینونه جوړ کړي، دا ماینونه وړل چېرته په یو لرې ځای کې جوړ کړي، دا ماینونه وړل، خو دا ماینونه په شا کړل، باید 3-4 ورځې مزل منګه کړی وای، او بیا هم دا ماینونه هغه ځای ته رسولي وای. درانه ماینونه وو، ځکه لوګر کې خو د امریکایانو ډېر لوی قرارګاه وي، تیارې یې کېناستې. وایي ماینونه م په شا کړل، 4-5 کسانو، بس لږ ساعت مزل وکړو، بیا کېنه، بیا مزل وکړو، کېنه، ځکه هر ماین څو کیلو بارود پکې دي. نو باید موږ 2 ورځې مزل کړی وای، بیا هم دا ماینونه رسولي. یو ځای کې وایي یو کور ته ورغلو، هغه کور وایي خره درلودل، بیا مې دا کور والا ته ویلي چې دا خره دې یا په کرایه راکړه یا یې را باندې خرڅ کړه چې موږ دا ماینونه ورباندې ویسو. هغه وایي چې نه، نه خرڅوم د باندې، نه په کرایه درکوم، هېڅ مرسته آمادګي ونه ښوده. نو مجبوره شو، بیا هم روان شو، بس بله لاره نه وه، بله چاره نه وه.
وینون په شادي مزل کوو په غرونو په کوتلونو باندې کته پورته کیږي په یو ځای کې وای هغه ولیدل کوچیان او څو کورونه و یو کوچی خزه د خپل کېږدی یا د خیمې په شاوخوا کې دلته ګرځیدل لری نه وای مونږ غږ ورته وکاو چې خوري خبره درته کوو ته مونږ خبره لګواوري وای مونږ ورته ویلي چې خوري د مونږ بارونه درانده دي مجاهدین یو مونږ لری ځای ته ځو که د اخره مونږ ته په کرایه باندې راکړئ مونږ به امانت بیرته دلته راورسوو څه مرسته را سره وکړئ وایي هغه ویل چې تاسې بلا د خرو ته ور واوړي 5 که شپږ خره یې راکوئ چې ها وروره دا ټول خره در سره مخکې کوي کوم بیرته راورسول بیرته به هم رارسولي کنې مونږ تېر یې له دې خرو تاسې د الله ورسوي چې د ښځې په فکر کې دا خبره یې وارې راغله د ښځې په فکر کې چې دا کار ښه کار دی بیا قربانۍ ته حاضرېږي خو د هغه بل د کور والا د نر په فکر کې دا خبره نه ورغله چې دا ښه کار ده ښه خبره ده هغه خرڅانه ته لا نه تیارېده کرایې ته نه تیارېده وایي بې کرایې بې پیسو او بې د دې نه چې وایي ته ودرې چې د ما زوی راشي یا مې خاوند راشي یا مې پلار راشي زه بیا اجازت یې نه وغواړم دا خو نو چې بلا یو خر پر 10,000 افغانۍ باندې نو 50,000 افغانۍ د خو یوازې دا خره کېده خو د دې ښځې په فکر کې دا راغلی چې دا کار سم کار ده دا دینی کار ده دا د اخلاقو کار ده دا د سړیتوب کار ده دا یو مطلوب کار ده او زه کولی شم باید ویې کوم نه چا نه اجازې ته انتظار وکړه نه له چا نه پیسې وغوښتې و 15 که شپږ خره یې را په مخه کړل راته خپل بارونه مور باندې بار کړل تر هغه ځای پورې د مونږ وږې سپکې شوې بیا وایي هلته یو بل سړی پیدا کړه د خرم ټول بیرته ورسپارل د هغه لپاره خرچه مصرف ورته ورکړه دا بیرته فلاني ځای ته بوزه فلانی ولسوالۍ کې هلته داسې کوچیان دي فلانی غره لمن کې اړولي دي هلته د اخرې بیرته وروسپاره ورته نو فکري اعداد دې ته وایي چې د تا په فکر کې دی وارې دا راشي چې دا کار چې زه کوم دا سم کار ده او په دې فکر باندې ته دونه محکم شي بیا چې د چا وسوسې د چا تشویشونه د چا لخوا نه د شکونه را پیدا کول تا له دې فکر نه وانړولی شي تا څوک شکمن نه کړی شي تا څوک سست نه کړی شي تا څوک متردد زړه نازړه نه کړی شي چې اوس یې وکوم که نه کوم کور به څنګه شي پلار به څنګه شي ښځه به څنګه شي مکتب به څنګه شي پوهنتون به څنګه شي شهادتنامه به څنګه شي نه په دې کار پوخ شوی چې بس دغه کار الله ته مطلوب کار ده الله ته خوښ کار ده د الله خوښ ده که د تاسې ناخوښ هم ده عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم ډېر ځله به تاسې یو شی بد وګڼئ خو هغه کې به د تاسې لپاره خیر وي الله چې قتال لازمي کړی فرض کړی ده كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله جهاد په تاسې باندې فرض کړی دی چې په ذهن کې د یو واردا راشي نو بیا د څوک نه اړولی نشي دا خلک چې غلامي مني دا خلک چې کافرانو سره ډېره زر جوړه کوي هغه په فکري لحاظ دې ته آماده نه وي دویم ډول اعداد ورونو هغه ایمانی او شرعي اعداد ایمانی اعداد په دې باندې د ایمانی اعداد معنا دا ده د تا به ایمان پوخ شي د تا به تقوا زیاته وي د تا به د الله سره رابطه قوي کېږي ته به په ذکر او اذکارو باندې مصروف مشغول به ته به عبادت په خپل وخت باندې کوي په سمه طریقه باندې به کوي د الله په نصرت باندې به باور وي د کافرانو په باطلوالي باندې باور وي او د خپل دین احکام به عملي کوي دا ایمانی اعداد ده شرعي اعداد به دې ته وایي شرع قانون ده چې دغه جهاد چې زه کوم د اعداد چې زه کوم دا لکه بل هر عبادت غوندې خپل شرایط خپل آداب خپل احکام لري جهاد لکه څنګه چې منځ آداب او احکام او شرایط لري واجبات او سنن او مستحبات او مکروهات او مفسدات لري همدغه سي جهاد هم په یو شی فاسد کیږي همدغه سي جهاد هم په یو کار مکروه کیږي همدغه سي اعداد او جهاد هم په یو کار باندې حرام کیږي همدغه سي جهاد او اعداد کې هم فرض او واجب او مستحب او سنتونه شته دي دا باید زده کما هغه کوم شي چې په شریعت کې فقه الجهاد وایي د جهاد فقه د جهاد فقه په کې د غنیمت احکام دي په کې د سفر احکام دي په کې د شهید احکام دي په کې د قتال احکام دي په کې د سولې او جنگ احکام دي په کې د امانتداري احکام دي په کې د پیری احکام دي په کې مختلف نور احکام دي په کې د انفاق احکام دي په کې د طاعت احکام دي د امیر د طاعت احکام دغه د جهاد مربوط فقه چې ده دا باید ځه اسانه زده کوم څو غټ ټکي خو په دې کې زده کوم لکه یو سړی چې مونږ زده کوي بیا دا هم سره زده کوي چې دا مونږ سره اماتیږي په څه شي دا مونږ پوره کیږي په څه شي
په دې کې فرض کم ده، په دې کې سنت کم ده، په دې کې قبله کوم خواته څه اهمیت لري، په دې کې طهارت کم اهمیت لري، په دې کې ستر او پرده او بدن پټول دا په کې کم اهمیت لري، او په دې کې په کوم او اودس کې په کوم باندې نه کیږي. دغه ډول په دې جهاد کې هم خپل احکام دي. دې ته بیا علما شرعي اعداد وایي. هغه ولنه فکری اعداد وو، دا دویم ایمانی چې ته الله ته ورنږدې کی، د تا او د الله رابطه برقرار وساتي، تا د الله نه غفلت ته پرې نږدې، تا په هر وخت کې د الله په قرب کې د الله سره په نږدېوالي کې وساتي، د الله په نصرت باندې د باورمن وساتي. او شرعي اعداد بیا دې ته وایي چې دغه کار احکام فرض واجب مستحب مکروه مباح دا یې در معلوم وي. په پخواني جهاد کې هم الحمدلله علماو ډېر کتابونه لیکلي دي، جهاد د فقه یا فقه الجهاد په باره کې، د جهادي احکامو په باره کې. په دې جهاد کې هم الحمدلله علماو کتابونه لیکلي، مختلف کتابونه لیکل شوي دي. تاسو وګورئ دا د من کتاب هم په دې باره کې ان شاء الله بیخي ډېر شیان له ځان سره لري. تاسو د یرغل په وړاندې کتاب وګورئ، د ډېر خواري باندې لیکل شوی ده، او د مسلمانانو د لوی علماو د کتابونو نه پکې احکام او مسائل او خبرې راخیستل شوي دي. نو د جهاد په باره کې چې کوم کتابونه لیکل شوي دي په هغو باندې ځان پوه کول، یا کم تر کم له علماو نه هغه عمده ضروري ټکي ده حاصلول. دې ته شرعي اعداد وایي. د ایمانی او شرعي اعداد نه وروسته ورونو بیا بدني اعداد ده او عسکري اعداد ده. بدني اعداد ده چې ته تمرینونه وکړې، ته مختلف تخنیکونه زده کړې، ته مختلف پوزیشنونه زده کړې، ته تا کې بدني قوت دا سره پیدا شي چې ته مزل وکولای شي، ته منډه وکولای شي، ته خیز وکولای شي، ته بار وچت کړای شي، مختلف قسم تمرینونه ته وکوي ترڅو د جنگ د هر حالت سره تخپل ځان عیار کړای شي. الحمدلله زه چې دلته تاسو ګورم د اعداد په میدانونو کې د تاسو استادان دلته ګورم، تاسو ګورم، او بیا خصوصا په د عسکري لباس کې په د پلنګي لباس کې تاسو ګورم، باور وکوي چې زړه مې درته دعا وغواړي او یا الله څونه فضل دې په موږ باندې کړی دی، یا الله دا د فتنو په زمانه کې، دا د شراب او د مستۍ او د ګډاو په زمانه کې، دا د فلمونو او د نڅاو او د عشق بازیو په زمانه کې دا څومره ګلالي ځوانان د خپل لارې ته راوستلي. یا الله څنګه د توفیق ورکړي، یا الله څنګه د فتنو ساتلي دي، یا الله څنګه د خپل د دین عسكر کړي دي، یا الله څنګه د شپې شبخیزه توفیق دی ورکړي، یا الله څنګه د قران د ختمونو توفیق ورکړي، یا الله څنګه د منظم کړي او د څنګه خو خلکو تر نگرانۍ لاندې دراوستلی چې دا وخت داسې ورته تقسیم کړی چې په دقیقو باندې تقسیم ده. د سهار نه راپاڅېدلو نه بیرته تر ویده کېدلو پورې په دقیقو باندې دا وخت تقسیم ده. د هر څه وخت معلوم، د تمرین وخت معلوم، د تلاوت وخت معلوم، د اذکارو وخت معلوم، د دعا وخت معلوم، د طعام وخت معلوم، د خوب وخت معلوم، د رمایې د وشتلو وخت معلوم، د دینی او شرعي درس وخت معلوم. دا د الله یو ډیر لوی فضل ده په موږ باندې چې الله داسې مشران را پیدا کړي. او په غرونو او په ځنګلونو کې هم یا الله څومره نصرت دې کړي، څومره مهرباني دې کړي چې په مړه کې ډوډۍ ورته پیدا کیږي، میوه ورته پیدا کیږي، دارو درمل ورته پیدا کیږي، ټوپک او مرمۍ ورته پیدا کیږي. یا الله څونه فضل او کرم دې کړی ده په دې خلکو باندې. نو د بدني اعداد ضرورت ده تر ټولو نور اعدادونو مهم دی. ځکه کته نور ډیر وسایل ولري خو چې دغه وسایلو د استعمال توان درکې نه وي، دغه وسایلو د وړلو د چلولو توان درکې نه وي، نو بیا به د وسایل هم بیکار وي. او د عسکري اعداد لپاره بیا بیخي ډیر نور اقسام او انواع دي. په عسکري اعداد کې د وسلو او وسایلو صحیح استعمال ده، په هغه کې پوځي صنعت ده، په هغه کې مختلف ابتکارات دي، داس شیان جوړول دي چې په هغه باندې دښمن ناکامیږي، په هغه باندې دښمن تاثیرات لمنځه وړل کیږي. تاسو ګورئ اوس د جهادي حرکتونه چې د نړۍ په هر ځای کې دي، کاغه په فلسطین کې دي، کاغه مثلا په عراق کې او کاغه په نورو ځایونو کې چیرته دي، مجاهدین الته کوشش کوي خپل وسلې جوړ کړي، له بازار نه مضبوط پایپونه واخلي، هغه ته لاستي ورواچي، هغه ته دوربین ولګي، هغه ته جریب جواب جوړ کړي، دغه نه راکټ جوړ کړي. تاسو به ویډیوګانې لیدلې چې مجاهدین خپل ځان ته راکټونه جوړول، خپل به ځان ته توپونه جوړول، خپل ځان ته اوانونه جوړول، خپل قسم ولډینګ کاری زده دي، قسم خرادي زده دي. امغه ماشينونو باندې چې خلک د موټرو د ټریکټرو د نورو ماشينونو پرځې جوړي، امغه ماشينونو دوی راوړل او پټي په کورونو کې ولګول. د امغه وسپنونو چې خلک د ماشينونو پرځې جوړي، دوی ته نه وسلو پرځې جوړي. مجاهدینو ډرون تیاری جوړ کړی، د فلسطین مجاهدینو
ډرون تیاری الوزي خپل جوړي داسې نه چې له بل چا اخیستي ځکه په غوبنه د دنیا له خوانه بندیزونه دي د يهودو سره په څنګ کې پراته دي د يهودو سره په معرکه کې دي له هر خوا ور باندې بندیزونه دي هغه تیاری جوړي هغه تیاری د يهودو سیمه ته ورليږي هغه د وزارت دفاع په سر باندې چکر وهي بیرته راځي ډرون تیاری جوړوي نو پوزي صنعت د خپل د اعداد له وسایلونو د اعداد له ډولونو نه ده په یو حدیث شریف کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی به په یو غیشي باندې 3 کسان جنت ته بیایي دی یو غیشي جوړولو به 3 کسان الله تعالی جنت ته بیایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا يدخل بالسهم الواحد 3 الجنه بشک الله تعالی داخلوي جنت ته په یو غیشي باندې 3 کسان صانعه يحتسب في صنعته الخير هغه څوک چې دا غیشه جوړ کړی او د جوړولو په وخت کې دا اراده و چې په دې باندې به د مجاهدینو مټ قوي کیږي په دې باندې د مجاهدینو کار روان وي په دې باندې به کفر وشتل کیږي ذلیل کیږي کله استعمال هم نه کده یوازې په خپل فابریکه کې په خپل کارګاه کې خپل کار په ځای کې جوړ ک دی به الله تعالی جنت ته یو غیشه جوړ کړی فقط یو غیشه یوازې جوړ کړی دی بیا د جنگ میدان ته نه دتلی بیا وشتل هم نه ده خو یوازې نیت ورته دا کړی چې په دې نیت باندې جوړوم چې په دې باندې د مجاهدین د کفر مقابله کوي دویم والرامي به او هغه څوک به الله جنت ته داخلي چې دا غیشه ویلي د غیشه نه مقصد یوازې غیشه نه ده د غیشه نه مقصد توپ ده د غیشه نه مقصد مرمۍ ده د غیشه نه مقصد هاوان ده د غیشه نه مقصد ماین ده هر هغه څه چې ته دښمن ور باندې ولي هر هغه وسیله چې ته دښمن ور باندې ولي د غیشه نه مقصد راکټ ده د غیشه نه مقصد موټر بم ده هر شی ده چې دا څوک جوړوي هغه هم الله جنت ته داخلوي چې دا څوک ولي هغه هم الله جنت ته داخلوي والممد به او دریم کس چې الله جنت ته داخلوي هغه څوک ده چې دا غیشه را اخلي او مجاهد په لاس کې ور کوي یا دا غیشه له یو ځای راوړي او د مجاهدینو جبهه ته ورسپاري چې هم ور دغه غیشه یا یو څوک ناس د غیشه ولي د غیشه نشي وشتي یا د سره قوس کمان یا د بل چا سره د ما د غیشه راخلي د په لاس کې ور کوي چې د خپل وشتل مسلسل وساتي دا دښمن باندې مسلسل فیرونه وکول شي دا حدیث شریف په مستدرک علی الصحیحین کتاب کې امام حاکم روایت کړی دی نو اعداد بدني اعداد دی د بدني اعداد ترڅنګ وسه بیا عسکري اعداد دی په عسکري اعداد کې د وسلو وسایلو جوړول او د هغه صحیح استعمال ده پوځي صنعت ده د دې نه علاوه بیا په اعداد کې ورونو طبي اعداد ډیر ضرور ده په دې معنی چې مجاهدین باید یو څه نه طبي خصوصا اولیه کومکونه چورته وایي ابتدایي کومکونه ورته وایي چې د زخم تړل دي د زخمي له یو ځای نه بل ځای ته انتقالول دي تنفس ورکول دي مصنوعي تنفس مثلا سای بند شي بارود خاورې پسونه کې ورتیر شي بیا پوزونه ولای شي په خله باندې خله کې خودل شي هغه پوکي ترڅو چې هغه مری اخلاص شي خاور باندې کړي دغه الحمدلله ډیر کسان رب العالمین د مجاهدینو په دغه کوششونو باندې راځوندي کړي دي موږ ته خپل ملګری باندې دغه سره ته اوان په منځ کې ولګید او د خاورونه دا شډک شو د خولې او سترګې غوګونه مخ بارود او لمبې او خاورې او دود لوګي د ارڅ د شکل بهوشه پراته ما داس فکر کاوه چې د موږ یو مشر چې دا نور شهید شو په هغه وخت کې به دغه ډول د نیمچه ډاکټران مجاهدینو کې به یو ډاکټر راورسېد موږ به ډاکټر صاحب ورته ویل دا ځوان الکو هغه چراغ زر د زخمی دی غونډې پناه ته کدلته چې د غونډې پناه ته کې په اوار ځای باندې کې په راځي کړي ور باندې چې دا وینې زړه تراشي نو وی خوځه ورته بند کړه خلې په خل باندې ته کې خو ده بس په قرار دی و پړساو بیا به د خېټه باندې لاس ورته کې خو ده په قرار د هوا ته نبیر ته وسه بخ 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 هوا به تیر راوته بیا به و پړساو بیا رخصاتم کتر ګور سړی را ژوندای شو را روغ کېناست مونږ مړ غاڼلای و ځکه تر دې اندازې مونږ مړ غاڼلای و چې ما مالوچ راوخسته ما په خپل مالوچ مې راوخسته د پوزې ته مې داسې ونی و چې موري کده د مالوچ تارونه وخوريږي نو د ما به تمه پیدا شي چې په سړی کې ساشته دغه د تنفس کوي تاسو باور وکړئ چې هغه د مالوچ تارونه هم نه خوځیدل بيخي مثل فیصد مړ غنل خو چې ډاکټر راغی دونه چل یې زده
سمدستي الله تعالی دې هغه په کوشش باندې بیرته سړی را ژوندی رک روغ کېناست او بیرته په خپلو پښو را سره لاړه. ږیره یې سوځېدلې وه، ویښتان یې سوځېدلي وو، شکل یې بدل شوی و، خو داسې نه و چې له کاره دې لوېدلی. یو ساعت نیمه خواري پرې باندې وکوله. نو طبي اعداد د هم د اعداد په جمله کې راځي. په کار دا ده چې موږ په دې معسکراتو کې چې مجاهدینو ته اعداد ورکولای کیږي، رمایه ورکولای کیږي، تخنیکونه او نور جنگي تکتیکونه ورزده کولای کیږي، یو څه اولی طبي مرستې دا هم ورته وروښودل شي چې زخم به تړي څنګه، مصنوعي تنفس به څنګه ورکوي، ورته د خونریزۍ مخه به څنګه نیسي، زخمی به په مختلف حالاتو کې یو ځای نه بل ځای ته څنګه انتقالوي، ابتدایي ضروري دواګانې کمې دي، د کومو دواګانو کوم جانبي عوارض دي چې هغه باید په هغه وخت کې ورنه کړی شي، ورته کومې ضروري دواګانې چې هغه باید ورته ورکړی شي. نو دا ټول هغه شیان دي چې دا په اعداد کې راځي. ځکه ډیر ځلې مجاهدین هغه د خونریزۍ د وجې نه یا د یو ځای نه بل ځای ته په غلطه طریقه د انتقال د وجې نه هغه شهیدان شي، هغه د مشکل سره مخ شي، یا په ډیر ځای کې داسې وي چې یو کار په خپل هلته کېدی شي خو دوی داسې فکر کوي چې دا نو باید شفاخانې ته ورسوي، دا باید کلینیک ته ورسوي، دا باید ډاکټر ته ورسوي. په داسې حال کې چې هغه کار دوی په خپله کولی شي. مثلا که یو څه لږ غونې معلومات ډاکټرانو لخوا نه د مسلکي خلکو لخوا نه ورته ورکړی شي، او کاش کې د موږ د صحت کمیسیون دغه د طبي کومکونو کتابونه دومره ډیر چاپ کړي چې د مجاهدینو جبهاتو ته ورولېږل شي، معسکراتو کې پراته وي هلته ورولېږل شي، په ولایاتو کې خپاره شي چې مجاهدین په خپل هغه ابتدایي کارونه چې ډیر ژور پیچیده طبي کارونه نه دي هغه په خپل زده کړي. بل قسم اعداد ورونو هغه د اعداد لپاره په ځوانانو کې دعوت دی، دعوي اعداد. ځکه چې که موږ دعوت ونه کوو، موږ ځوانان قانع نه کړای شو، د جهاد لارې ته یې راونه ویستلی شو، نو خو یو خواته مجاهدین به یا زخمیان کېږي یا به شهیدان کېږي یا به بندیان کېږي او نور خلک به د جهاد ته راوځي. نو هسې نه چې خدا نخواسته د جهادي صف د افرادي قوت له کمبود سره مخ شي. الله تعالی په تحریض علی القتال باندې هم امر کړی، حرض المؤمنین علی القتال. الله تعالی فرمایي چې تاسو مسلمانان په قتال باندې ورزلور کړئ. نو د دعوی اعداد معنا بیا دا چې هر څوک په خپل کلی، ولس، په قوم، خپلوان او ترزوی، مامازوی، همسنفی، ملګری، د کوټې ملګری، د بل چا سره چخکینی د جهاد فضایل ورته وایي، د جهاد ضرورت ورته وایي، د امت ضرورت ورته واضح کی چې د جهاد ته څونه ضرورت لري، د کافرانو د وحشتونه ورته وریاد کی چې که جهاد نه وي نو بیا به نه د چا ښځه محفوظ وي، نه به د چا خور محفوظ وي، نه به ننګ و ناموس محفوظ وي، نه به قرآن محفوظ وي، نه به مسجد محفوظ وي، نه به محراب محفوظ وي، یو څه به محفوظ نه وي. او که جهاد وي نو الله تعالی به د کافرانو په زړونو کې ویره ور واچوي. الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې موږ تاسو د جهاد په حقيقي معنا باندې پوه شو، په حقيقي معنا جهاد وکړو او د اعداد موضوع ته پوره توجه وکړو او د اعداد هم هر اړخیز وکړو، په هر څه کې د اعداد لپاره آمادګي ونیسو. نن د اعداد درس باندې ځای باندې بس دی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا. الله دې راضي شي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.